السلام علیکم ګرانو کتونکو زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي ډېر اهم ترینه ډیولپمنټس دي چې هغه زه ستاسو مخې ته ږدم. یو طرف ته خو عمران خان صاحب د سیول نافرمانۍ چې کومه تحریک اعلان کړی و هغوی د یو څو ورځو دپاره یو څو هفتو دپاره مؤخر کړی دی، خو بل طرف ته د حکومت هم په راه راست باندې چې کومه دی په نظر باندې راځي. یعنې که د حکومت درې څلور ورځې مخکې سټیټمنټس موږ وګورو نو هغې سټیټمنټ نه دوی نن بالکل یو ټرن اخیستی دی، یعنې دوی په هغه خپل سټیټمنټ کې بالکل بهتري راوستې ده. داسې ښکاره کېږي چې د حکومت دا سیستم چې کومه دی دا اپډیټ شوی دی او څه حده پورې دوی خپل ځان چې کومه دی دا اپډیټ کړی دی. د دې سره سره درته دا هم وایم چې داسې ښکاره کېږي چې اپډیټ دوی خو خپل ځان اپډیټ کړی دی، خو د دې سره سره پسې پرده یعنې شاته څه نه څه روان دي، څه میسیجز ډایرکټ را روان دي دوی ته میلاویږي، څه انډایرکټلي میلاویږي او د دې میسیجز د موږ ته دا اندازه لګي ښکاره کېږي چې دا میسیجز چې کومه دی خپل کار کوي او لګیا دی او روان دی. یو سفارتي طوفان را روان دی، یو ډیپلوماټیک طوفان چې کومه دی د شهر اقتدار سره ټکراو شوی دی او یقینا د کومه شهر اقتدار سره چې دا کومه په ډیپلوماټیک طوفان ټکراو شوی دی دا د شهباز حکومت لپاره ډېر زیات خطرناک دی او ډېر زیاته نقصان دی. اسلام آباد سفارتي ذرایع چې کومه ده هغې ډېر لوی کلیم کړی دی او د امریکې د طرف نه خو الریډي سټیټمنټ سره روان دي، خو د دې په حوالې سره د سعودي عرب نه او د یو ای ای په حوالې سره ډېر اهم اپډیټس مخې ته راغلي دي او یقینا دا د پاکستان د پوره چې کومه پولیټیکل ډاینامیکس دی دا بدلولی شي. نو دغه زه هم ستاسو مخې ته ږدم چې دا څه رنګې چې کومه دی اپډیټس دي. که موږ د ډیپلوماټیک پریشر خبره وکړو نو دا ډېر زیات میټر کوي او بالخصوصا د پاکستان په شانته ملک له چې کومې معاشي طور باندې ډېر زیات کمزوری وي نو د هغې لپاره دا ډېر زیات میټر کوي. په پوره دنیا کې موږ وینو چې څرنګه د عمران خان صاحب د رهایۍ په حوالې سره د هغه اډوکیسي روانه ده، د امریکې د طرف نه موږ وینو چې کومه سټیټسمن را روان دي، بیا د برطانیې د طرف نه، بیا د کینیډا په موږ وینو چې هلته څرنګې د عمران خان صاحب په حوالې سره څه روان دي. دارنګې ریسنټلي که موږ وګورو د برطانیا وزیر خارجه چې کومه دی هغه خپل ایم پي ایس ته چې کوم خط لیکلی دی په هغه خط کې چې د هغې ته کومه واپس کومه ملیټري د عمران خان صاحب د ملیټري ټرایل په حوالې سره کومه چې خدشات اظهار هغې کړی دی. یقینا دا هر څه دومره زیات اسان نه دي او نه دی موږ دومره اسان اخیستلی شو. یقینا د دې شاته ډېر هر څه روان دي او هغه چلیږي. که اوس موږ وګورو دا وخت د دنیا ډاینامیک بالکل کمپلیټلی بدل شوی دی او د هغې ریزن صرف او صرف یو دی چې کومه ډونالډ ټرمپ صاحب الیکشن ګټلی دی. یعنې که دا وخت موږ وګورو په امریکا کې خو اډمنسټریشن د بایډن صاحب دی، خو د هغه د اډمنسټریشن چې دی دا د یو څو ورځو میلمه دی او ډېر زر چې کومه دی ډونالډ ټرمپ صاحب به هلته حلف والي د صدارت او چې کله هغوی حلف والي د هغې نه بعد به تاسو ووینئ چې حالات به بالکل د پوره دنیا بدل شي، ځکه چې هغې کومه په اهم عهدو باندې کومه کسان تعینات کړل دي او د پاکستان لپاره په حالات ډېر زیات بدل شي، ځکه چې دغه کسانو الریډي د عمران خان صاحب د رهایي په حوالې سره د هغوی سټیټمنټس مخې ته راغلي دي او بیا چې کله وایي د شاه وفادار چې کومه دی هغه د هغه نه هم ډېر زیات وفادار وي. یعنې په هغې کې چې بیا جیو نیوز خپل کومه کردار ادا کړی دی او څرنګې هغوی هغه هر څه کړلي، یعنې د شهباز حکومت لپاره د هغې په خپو باندې هغه تبرګی دی چې کومه دی د خپل طرف نه وهلی دی او هغه کردار چې کومه دی چې کومه سرکار نشي کولی هغه جیو نیوز ادا کړی دی. یعنې د هغې نه تاسو اندازه لګولی شئ. د هغې سره سره نن چې د امریکې کومه محکمه وزیر خارجه میتیو میلرز دی، یقینا دا خو د بایډن د اډمنسټریشن دی، خو یقینا دی چې نن کومه خبره کړله دا ډېره زیاته اهمه ده. د دې نه تاسو ته اندازه لګي چې په امریکا کې هم الریډي ډاینامیکس چې کومه دی هغه بدل شوی دی. هغه ویل چې په پاکستان کې په انتخابي باضابطیانې چې څومره شوي دي، یعنې کومه ګډوډ چې په الیکشن کې شوی دی په هغې جواب ورکولو وخت راغلی دی او دې باندې اوس جواب ورکول چې کومه دی دا ډېر زیاته ضروري دي. دلته نه تاسو اندازه ولګوئ چې څومره حالات دي دا بدل شوي دي. د سعودي عرب د شورا چې کومه چیرمن دی ډاکټر عبدالله هغوی نن د اسد قیصر صاحب سره او په دغه میټینګ کې د اسد قیصر صاحب سره پرویز اشرف صاحب و ایاز صادق صاحب و یعنې پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف دا درې چې کومه لویې پارټیانې دي د دې سرکرده رهنماګان چې کومه دي د هغوی سره ملاقات کړی دی او د ملاقات نه بعد هغوی د دې سره خپل تصویر هم شیر کړی دی. د هغې تصویر په منظریام باندې راغلی دی. د دې نه بعد موږ خبره وکړو چین د پاکستان ډېر نږدې او ملګری دی، قریبي دوست دی. چین ته یو اعزاز سید جرنلیست دی، هغوی چاینا ته تللي د یو وفد سره او هغوی ډېر لوی کلیم کړی دی
هغه ویل چې په چاینا کې د حکومت سره چې کومه رابطې دي یا کومه تعلق دی هغه ډیر زیات سلو دي، یعنی پای کې ډیر زیات کمی راغلی. د هغې وجه دا ده چې چاینا حکومت چې دی هغه د پاکستان د موجوده حکومت د پرفارمنس نه بالکل خوشحاله نه دي. هغې د دوی چې څومره کارکردګي په پاکستان کې روانه ده د دې نه بالکل خوشحاله نه دي. هلته د دوی دا تعلقات د هغې سره بهتر نه دي. بل طرف ته خو مونږ د مریم نواز صاحبه لیدل و چې هغې ویلې چې په پاکستان کې به د دې چاینا د هغې د دې دورې نه ډېره فایده رسي، خو هلته وایي چې د اعزاز صاحب چې هلته حالات ډېر زیاته خراب دي او دومره خوشحاله خلک نه دي. او چاینا دا بار بار دا ویلي دي چې پاکستان کې چېرته غواړي چې اکنامیکلي مضبوط شي نو د ټول نه اول به پاکستان خپل ځان چې کومه دی څرنګه به پولیټیکلي به ځان سټیبل کوي، د هغې نه بعد به د پاکستان اکنامیکلي حالات چې دي دا به بهتره کېږي. سعودي عرب هم بار بار دا خبره کړله چې د کوم ملکونو موږ مدد کوو نو اول د دې لپاره دا پکار دی چې په خپل ملک کې څه وکړي بهتري راولي، د هغې نه بعد موږ د دوی مدد کوو. یعنې اول د دوی ځان څه نه څه خو بهتر کړي، څه نه څه تبدیلي خو په خپل ملک کې راولي، یعنې خپله پولیټیکل سټیبلیټي دې راولي، د هغې نه بعد به موږ د دوی مدد کوو. خو پاکستان کې یو ښه کار روان شوی دی او هغه دا دی چې یو های پاور ټیم چې کومه دی، یو های پاور وفد چې کومه د حکومت جوړوي دا تشکیل کوي او یقینا دا د پاکستان لپاره ډېره ښه خبره وي که چېرته دا جوړ شي او داسې ښکاره کېږي چې په دې کې به هغه چهرې هم موجود وي، هغه مخونه پکې هم موجود وي چې کومه په اسټبلیشمنټ باندې بهتر طریقې سره پوهېږي، د هغوی د دوی سره مخکې تعلقات هم راغلي دي، نو هغه سیاسي کسان به په دې وفد کې شامل وي. خو د دې سره سره پسې پرده هم ډېر شیزونه روان دي. یعنې مونږ دا ویلی شو چې دا څه نه څه پاسبلیټي شته چې ملک بهترۍ طرف ته روان دی او حالات به بهتره شي. عمران خان صاحب د خپلو رهنماګانو خبره منل ده او چې کومه سیول نافرمانۍ تحریک و هغې د یو څو هفتو لپاره ډیلی کړی دی، یعنې لیټ کړی دی، مؤخر کړی دی، خو هغې بالکل کمپلیټلی دا د سیول نافرمانۍ دا کومه چې تحریک و دا ختم کړی نه دی. د دې سره سره که مونږ اسلام آباد کې وګورو د څونه صحافي حلقې دي یا کومه سیاسي حلقې دي پای کې داسې چموږی روانې دي، خبرې روانې دي، اترې روانې دي او هلته خلک دا خبره ډسکس کوي چې د امریکا نه خو الریډي دا سټیټمنټس را روان دي او دا په ښکاره را روان دي، خو د دې نه بعد د سعودي عرب او د یو ای د طرف نه هم دا میسجونه چې دي دا پاکستان ته را روان دي. پاکستان ته وایي چې ستاسو د عمران خان صاحب سره څونه معاملات دي، دا معاملات تاسو خپل حل کوئ، په خپل ملک کې پولیټیکل سټیبلیټي راولئ، حالات د هغه څه سیټل آوټ کوئ. یعنې عمران خان صاحب سره چې څومره ستاسو معاملات دي یا ګډوډ دي د دې څه حل راوباسئ او د دې حل چې کومه دی دا ډېر زیاته لازمي دی. تاسو اندازه لګولی شئ چې د پاکستان یو طرف نه امریکې په دوی باندې پریشر اچول دی، بل طرف نه د دومره قریبي ملکونو نه چې پریشر راشي نو یقینا تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ. دا وخت که موږ وګورو په پاکستان سیاسي چې څومره سټیبلیټي دی یا د سیاست ته نږدې چې څومره څه هر څه دي دا د یو کس غیر چاپېره تاویږي او هغه یو کس څوک د عمران احمد خان نیازي چې کومه په دا وخت کې په اډیاله جیل کې موجود دی. یعنې چې دغه موږ د دې سرکل نه وباسو نو بیا په پاکستان کې سټیبلیټي تقریبا دا وخت ناممکنه کېږي. یعنې که چېرته غواړې څوک په پاکستان کې پولیټیکل سټیبلیټي راولي نو د هغې دپاره لازمي او ملزوم خبره دا ده چې د هغه سره حالات بهتره کړي او د هغه په مرضۍ باندې هر څه وکړي، ادروایز په پاکستان کې پولیټیکل سټیبلیټي نشي راتلی. ځکه چې عمران خان صاحب دوه مطالبات یې ښودي دي، هغه خپل مطالبات راکم کړي. یوه مطالبه د هغې دا ده چې په 9 مۍ او په 28 نومبر چې څه شوي دي د دې دواړو باندې یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او دغه جوډیشل کمیشن دي د سینیر ججانو په رهنمایي کې وشي، د هغې په سربراهۍ کې وشي. یعنې الریډي موږ هغې ترمیم هم وینو خو لکه هغې ویلې چې نه د هغوی په انډر کې دې وشي او هغه د تحقیقات وکړي چې آیا د دوو واقعاتو کې څه شوي دي او دا چا کړلي. د هغې سره سره که موږ دا وخت ملک وګورو په ملک کې د اعصابو جنګ روان دی او تاسو ته پته چې عمران خان صاحب په دې کې څومره مضبوط دی. نو هغه چې کومه د سیول نافرمانۍ دا تحریک ورکړی و هغه دوی مهر کړی دی او د حکومت او د سیستم او نظام ته یې مزید وخت ورکړی دی. هغې ته ویلي که تاسو څه نه څه بهتري راوستی شئ، تاسو څه نه څه مخکې تللی شئ، حالات په پرمختګ کولی شئ نو تاسو وکئ. تاسو ته یو بله موقع در کوم، دا څومره غټه خبره نه ده، څه چې تېر شوي دي هغه تېر شوي دي، راځئ چې په مخکې باندې لاړ شو، په مخکې باندې دا خپل ملک بوځو، خپل اکانمي بهتره کړو، خپل پولیټیکل سیسټم بهتره کړو. نو هغې د دې لپاره دا وخت ورکړی. خو تاسو د رانس ناولله صاحب هغه سټیټمنټ هېرول نه دي پکار. رانس ناولله صاحب ویلي چې یو غیر ملکي سفیر زما نه دا تپوس وکړو چې آیا په ډي چوک کې څونه کسانه وفات شوي دي، څونه کسان مړه دي. نو د دې نه اندازه لګي چې رانس ناولله صاحب دا سټیټمنټ ورکول دوه خبرې هغه سیده سیده دلته اډمیټ کړلي. اولنۍ خبره رانس ناولله صاحب دا اډمیټ کړله
چې غیر ملکی خلک چې کوم دي هغه د دوی نه تپوس کوي چې واقعي په دې چوک کې څه شو دي. دویمه خبره هغه دا تسلیم کړله چې پاکستان باندې دا لازم او ملزوم ده چې دغه غیر ملکي خلکو ته به څه کوي جواب ورکوي، یعنې د هغوی ته د جواب ورکول نه بغیر د دوی سره بل څه اپشن نشته دی. ځکه چې زمونږ وزیر اعظم صاحب ویلي چې بیګر کین ناټ بي چوزر. الریډي مونږ سوالګر یو او د سوالګري خبره په کوم ځای کې اورولی کېږي یا اورېدلی کېږي. د دې سره سره د خواجه آصف صاحب پرونی چې کوم سټیټمنټ دی هغه تاسو ته هم یېرول لري پکار چې خواجه آصف صاحب ویلي چې زمونږ اکانمي چې دا یا زمونږ ملک دا د امریکې نه بغیر نه چلیږي او چې تر څو پورې امریکا زموږ څه مدد نه کوي نو موږ د خپل سیستم په مخ کې پرمختګ نشو کوی. نو یقینا دا هر څه چې کوم دي تاسو وینئ چې زموږ په ملک کې څه روان دي، خو بیا هم څه نه څه امید روان دی چې ملک بهترۍ طرف ته روان دی. خو دا ننني درې شیزونه په دې کې ډېر زیات اهم دي چې یو د امریکې د طرف نه کومه سټیټمنټ راغلی دی، کومه د سعودي عرب د طرف نه، د یو ای ای د طرف نه. یقینا دا درې واړه ملکونه په خپل کې اتحادي ملکونه دي او بیا د پاکستان ډېر قریبي ملګري هم دي. نو یقینا زموږ قریبي دوستان هم دي. نو د دې نه اندازه لګي چې د دې طرف نه پریشر په پاکستان باندې دی. نو یقینا په راتلونکي وخت کې به موږ د پاکستان لپاره ښه امید لرلی شو او بهترین کارکردګي به د پاکستان وي او پاکستان به څه نه څه بهترۍ طرف ته روانېږي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.